په دغه هیله او په دغه امید در سره د عظمت هما مجاز دغه افسانه یادونه شریکوم چې ستاسو د خوښې وړ وګرځېږي، ستاسو پام او ستاسو توجه ورته غواړم. نن زما په زړه د اشرف خان یادونه بې اختیاره راورېدل. زما د یادونو په دریچو کې به اشرف سر راښکاره کو، بیا به پټ شو. جوړېده ما سره نن پټ پټونی کول غوښتل. زه په مسلسل کرب کې گرفتار شوی وم او ما ته داسې ښکارېده چې د دې کرب نه زما د خلاصون هیڅ لار نشته. زما د سوچ، فکر او د خیال زاویه په اشرف وه. اشرف زما د خیال ملګری شوی و. زما سوچونو بې د اشرف د تصویره بل هیڅ نه قبلول غوښتل. ما ډېر کوشش وکړو چې زما د سوچ د آینې نه د اشرف عکس ورک شي، خو هغه عکس زما د سوچ آینې پسې داسې نښتی و چې د ورکېدو یې هډو سوال نه پیدا کېده. زما کوششونه بیکاره. کله کله به زه د خپل ضمیر نه وویرېدم چې هغه به راته داسې ګویا شو د اشرف نه دې اوس دومره نفرت پیدا شو چې د هغه د یادونو نه هم پناه غواړې. هغه خو تا ته څه اذیت نه دی در رسولی، هغه خو تا ته څه کشاله نه ده پېښه کړې. ولې ته د هغه د مسلسل یادونو نه خلاصون غواړې؟ یادونه عذاب وي. زما د خولې نه بې اختیاره ووتل. زر مې په خوله لاس کېښودو چې په خود شم، نو ځان ته مې وکتل. زما وجود په رپېده و، زما په مخ خوله راماته وه لکه چې یو قاتل په قتل کولو ونیولی شي. او په هغه وخت پسې د هغه څنګه کیفیت وي، هم هغسې کیفیت زما و. خو ما قتل نه و کړی، زه په قتل کولو چا نیولی نه وم. ما کمره کې ګیر چاپېره وکتل، بې زما د وجود نه بل هېڅوک نه و. صرف د یادونو وجود، د خیالونو وجود، د اشرف وجود. هغه اشرف چې زما د ماشوموالي ملګری و، زما د کوڅې ملګری، زما د سبق ملګری. مونږ په ماشوموالي کې د یو بل نه بیخي نه وو جدا شوي. زما کور د هغه کور و او د هغه کور زما. زمونږ د دواړو متعلق به دا د خلکو دا خیال و چې نوک به د اورې نه جدا شي، خو اشرف او حسن به د یو بل نه څرې هم جدا نشي. کله کله به پکې چا دا هم ټوکه، کله کله به پکې چا دا هم ټوکه کې ووي چې هلکو تاسو د یو بل سره واده ولې نه کوئ؟ کاش که د هلکانو یو بل سره واده کېدی، موږ به ورته په سوړه سویلي ځواب ورکړو. زموږ ملګرتیا د دوو خاندانونو ترمنځ واقفیت پیدا کړی و، د یو بل سره یې مینه، خلوص او خواخوږتیا پیدا کړې وه. کاش که زما د وطن ټول خلک د یو بل سره ملګرتیا پیدا کړي، په ښه ملګرتیا، او بیا دا ملګرتیا به د خاندانونو ترمنځ واقفیت پیدا کړي، مینه خلوص پیدا کړي، نو بیا به زموږ د وطن فضا پر امن شي، ورورولي او اخوت به پیدا شي. کله کله به ما دا سوچ کولو. اشرف خان د مور نیازبین زوی و، ولې به نه و؟ آخر شپږو خویندو پسې شوی و. د اشرف پلار د خپل زوی د لیدو ډېر ارماني و، خو مرګ د هغه د ارمان دښمن شوی و، او دغه شان هغه د دې دنیا نه ارماني رخصت شوی و. مور د اشرف ډېر په نیازبینتوب پالنه کوله. د مور د زړه ټوټه او د خویندو د سترګو تور صرف اشرف و. زه به هم چې د اشرف د کور ته لاړم، نو ما ته به هم د هغه مور د اشرف نه کم نه کتل. د هغه خویندو به هم ما سره مینه کوله، ولې چې زه د هغوی د نیازبین ورور ملګری وم. ما ته ښه یاد دي چې د هغه مور ته به ما ووې چې داسې به ونه شي چې زه هم ستاسو زوی شم د اشرف په شان. د اشرف مور به زه سینې سره جغت ونیولم، ما ته به داسې محسوسه شوه لکه دا زما سکه مور ده، خپله مور. ما به کله کله خپلې مور ته وی چې مورې
ته هم اشرف خپلې سینې سره جغت ونیسه څنګه چې د مور زه نیولی وم. زما مور به ما ته په خوږه ژبه کې ووایي کمکله دا ستا رور دی، چې اشرف ته ګورم نو ستا مینه مې پرې ماتېږي. زما یو زوی نه بلکې دوه دي. د لاس دوه ګوتې به یې راته ونیولې. ما به خیال وکړو چې زما مور هم د اشرف د مور په شان مینه ناکه ده. وخت په شانه ګوري هغه په مخ کې روان وي. زمونږ د ماشوموالي لوبې پټ پټوڼې ناسته ټوپۍ مونږ نه بلکل وروسته پاتې شوي وو. مونږ ترې ډېر مخکې راوتي وو. د ځوانۍ په ډګر مو پښه ایښودې وه، خو زمونږ په ملګرتیا کې هېڅ کمی نه و راغلی. هغه کلی، هغه کور، هغه کوڅه وه، هغه تګ راتګ و. زمونږ دا یقین و چې زمونږ بېلتون به راځي نو صرف په مرګ زمونږ رقیب جوړېدی شي، زمونږ په مینه دیوال ودرولی شي، خو مرګ په ظاهره زمونږ نه ډېر لرې و. د مرګ د راتلو تصور به داسې عمر کې مونږ بیخي نه شو کولی. مرګ څه ته وایي د دې ټکي په معنا هم مونږ نه پوهوو. خو د خدای او د انسان ارادې کله یو شان کېدی شي. هلک چې ځوان شي نو د کور سل لانجې ورته په غاړه شي، او چې په کوم کور کې شپږ تورسرې ناستې وي نو د هغه کور ساتنه څومره ګرانه وي. اشرف څه کړی وی؟ یوازې تنو او 7 کسان ورته په غاړه. په داسې حال کې اشرف څه کړی وی؟ اشرف سره د خپلو خویندو او د ضعیفې مور خیال و، او دغه خیال هغه په مزدورۍ کولو مجبوره کول غوښتل. د هغه پریشانی همدا وه، خو هغه دا نه غوښتل چې زه دې هم د هغه په پریشانۍ کې شریک شم. هغه ولې نه غوښته؟ ولې زه د هغه ملګری نه وم، دوست نه وم، ورور نه وم؟ او ورور خو د ورور نه خبره پټه نه ساتي. صرف دې خبرې د هغه نه زما زړه لږ بد کړی و. هغه د خپلې پریشانۍ په خپله علاج کول غوښتل. هغه ځوان و، هغه ته په خپلو پښو د ودرېدلو چل ورتلو، او داسې همت پسند انسان سره خدای هم مدد کوي. د هغه پریشانۍ زمونږ په ملاقاتونو کې ډېرې کمې راوستې و. زما ترې ورو ورو نفرت پیدا کېده. بله چې اوس هغه اشرف نه و چې کوم په ماشوموالي کې و. او یو ورځ داسې هم راغله چې زمونږ بیخي دیدن ونه شو. ما د هغه نه بغیر پوره هفته په بل ښار کې تېره کړه. په دې ټولو ورځو کې ما ته هغه ډېر رایادېده چې کلي ته راغلم نو خبر شوم چې د مکملې جدایۍ ورځ د مرګ نه مخکې شروع شوي. زما ترېنه بلکل نفرت پیدا شو، بلکل نفرت. ولې چې هغه ما نه پټ تللی و. ما ته یې د خپل تګ هېڅ نه و ویلي. ما به کله کله سوچ کولو چې پیسه ډېر طاقتور شی دی، پیسه رشتې ختمولی شي، نو دا خو معمولي دوستي ده. هغه پیسو پسې خپل کور، کلی، وطن پرېښی و، د بل وطن خاورې یې ښکلې کړې وې. هغه ډېر خوشحاله او ډېرې پیسې یې ګټلې. د هغه د خطونو نه ظاهرېده کوم چې به هغه ما ته رالېږل، خو ما ورته د یو خط ځواب هم نه و ورستولی. کال پس د هغه خطونه هم بند شو. زه به اوس د هغه کور ته هم نه تلم، بلې چې هغه د اشرف کور و، او د اشرف نه زما نفرت و، مکمل نفرت. زه د خلکو د خولې نه خبر شوی وم چې د اشرف مور سخته بیماره ده. 20 ورځې خو یې اسپتال کې هم تېرې کړې وې. خو زه بلکل ور نه راغلم، ولې چې هغه د اشرف مور و، او د اشرف نه زما نفرت و، مکمل نفرت. 10 کاله پوره شوي وو چې اشرف بهر تللی و. هغه په دې 10 کالو کې ډېر څه ګټلي وو: ټي وي، وي سي آر، فریج، ایر کنډیشن، صوفا، قالین، چپري کارډ، هر څه و، خو سکون نه و. مور یې مسلسل ناجوړه وه. هغه صرف د اشرف د لیدو ارماني وه. ما نه تېرو 6 کلونو کې اشرف خو بیخي هیر و. خو دا نن ته ولې یادېده؟ نن مې زړه د اشرف د دیدن ارماني و. ډب 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 ور وډبېدو، او زما د خیالونو جال یې وشلولو. د ور کونډه مې خلاصه کړه. حیران شوم چې خور بیبي مې ولیده. د اشرف مشره خور، مونږ به ورته خور بیبي وې. راځه راځه ما ورته ووې. نه، ته به راسره ځې. زه؟ هو، خیر خو دی، زما مور تا ډېر یادوي، د خدای دپاره راسره لاړ شه. ما ورته انکار نه شو کولی او ورسره روان شوم. 10 کاله پس د اشرف د کور په دورشل پښه کې خوده ما ته یو عجیبه سکون میلاو شو. د اشرف یادونو زه بلکل بې ارامه کړی وم، خو ما دلته سکون ومونده. مور یې کټ کې ملاسته وه.
زه د سلام نه پس ورسره په کټ کېناستم. هغې زه په سر ښکل کړم او په سترګو کې یې غټې غټې اوښکې راغلې. اشرف د نه راتلو قسم خوړلی دی. هغې په رپېدلو شونډو وویل د هغه د آخري خط د راتلو 3 کاله وشو. خدای خبر چې ولې خیر خبر نه رالیږي. په دغه ساعت د ټلیفون ټلی وغږېده. صمیم د اشرف مور آواز وکړو خو څوک رانغله. د ټلیفون ټلی هماغسې غږېده. خیر دی زه به یې واورم. ما ورته ځواب ورکړو او رسیور مې اوچت کړو. هلو څوک؟ هو دا کور دی. اشرفه څنګه یې؟ د اشرف په اورېدو مور چغې کړې هله صمیم نګهت پروین ورور مو دی. او په لږ ساعت کې په کمره کې سمه میله ولګېده. په نمبر ټولو ورسره خبرې وکړې. مور هم ورسره ډېرې خبرې وکړې. زه هم ډېر خوشحاله شوم. د خبرو کولو نه پس د اشرف مور زه سینې پورې جغت ونیولم. په دعاګانو سر شوه. زه د هغوی دپاره فرښته جوړه شوې وم. 3 کاله پسې د زوی خبر راغی او هغه هم د راتګ. هغه د خپل راتګ نېټه را روانه هفته ښودلې وه. ټوله ورځ ما هغوی سره تېره کړه. ماښام کور ته راغلم. ډېر خوشحاله وم. ما ته په دې 10 کالو کې نن مکمل سکون نصیب شوی و. زړه مې ټوپونه وهل. غوښتل مې چې په دې خوشحاله ماحول کې یوه خوندوره سندره وي نو خوند به یې نور هم زیات شي. دا خبره مې خیال ته راغله او ټرانسمیټر مې آن کو. اوس خبر راغی چې عراق په کویت د فوز په مدد حمله وکړه. دې خبرې سره مې ټرانسمیټر ځمکې ته راګوزار کو چې دړې وړې شو او هغه خوشحالي چې اوس د دې نه لږ مخکې په ما راغلې وې ناڅاپه په اوږو مې د خفګان خپسې سورې شوې. د اشرف یادونه بیا د ذهن په دریچو کې راننوتل او دغسې 2 کاله تیر شو. خو د اشرف یادونه په حقیقت کې بدل نه شو.